دا د سمندر سحر دی. موږ 2 شپې شکار وکړو. دلته یو شی درښیم موږ چې ته ډمري ډمري کوو. سمندر ماشاءالله بالکل هوار دی. هوا نشته ځکه داسې دی چې هوا وي نو بیا ملا ماتوي ملا. دا هم جال راکاږي راښیه وه انډیواله دا ډمري راوښیه وه. دته وایي ډمري. دا سترګې خو ډېرې غټې دي ښه. په دې ځای کې خوله یې بدل دا وګورئ. دا یې لږې کیمرې ته مخامخ دا د ده خوله ده ښه. سمې وښیه وه سترګې یې وښیه وه. دا یې دا یې سترګې دي. غټې غټې سترګې د هغوی په شانتې سترګې دي هلکه. او په دې باندې دی ځان ته څیز رانیسي هر څه شی چې کمایي که هر څه په ده باندې نیسي. په دې باندې رانیسي. دا هغه کې دا فلټر لګېدلي دي هغه کې دا په دې نیسي بس په خولې نه بس. یو تا تیلی ونیوه په ځل په یو لاس. دا واچوه. دا کیلو 900 په کناره کې به 1400 روپۍ کیلو. دا موږ ټوټل 6 دانې نیولې. مونږ 3 زما او 2 د فضل یوه ستا او 6 دانې شوې. دا باندې خلک کوي څه؟ یاره فضل بھائی دا خو خلک خوري چانه والا زیات خوري د دې نه سوپ وباسي. شنې خوروات یې جوړوي. چانه والا خو داسې خوري چې دا پاکستان کې خلک خوري. پاکستان کې یا په پاکستان کې لږ په دې غټو غټو هوټلو کې دا سوپونه موپونه د دې نه جوړوي که نه یار. اورې دا هم خوري او مایه څه مایه ور وښیه وه. دا شیشیمه لاس کې راواله. دا ډېر دا تقریبا یو نسل دی. دا لږې وړې دي غټې غټې مې دي. موږ چې دا ونیسو شکار موږ په دې باندې کوو. دا موږ کټ کټ کړو په کونډو کې بندو. روغه چې بندو غټ مایه په راځي چې وړوکي وړه وړه یې کټ کړو نو یې د باندې واړه مایان راځي. دا کونډې مو ته وښیه وه. دا موږ وچښي نیسو. دا ډمري په دم نیول ده. دا ډمري په ده نیولې ده. دا د کونډه کې بند کړو دپسې ونیسو. دا مایه خوري په دې باندې بالکل. سیزن په شروع کې موږ دا په کیکړاګانو نیسو. اوس کیکړې نه میلاویږي. اوس په دې باندې نیسو. وښیه د کونډې ته بعد چې کوم دی په وړو میانو کونډې دا دي دغه موتیانې دي. لکه موتیان خو ته موږ وایو که نه یې نه پېژني. دا کیوې نښله وه. شروع کې شکار ابتدا زموږ د دې ځای نه کوو. دا چې دی څنګه په خولې کې که نه لاندې باغې خولې دا دلته په دې کې نیسي. ژوندی کولاویږي دا. دغه شان دا په دې کې ونښلي. دا ورته داسې کوو بس دلته خوله را واچوي ونیولې. تړکو بس دا په دې کې ونښلي. دته وایي شیشي مایه. دا مې ټوکړې ټوکړې کوو میان په نیسو. ټوکړې دا دي دا غټه شیشي ده. دا ټوکړه وښیه اوچته که دا مو غټه شیشي نیولې وه ټوکړه کړې مو میانو له. ته راشه دا پېټۍ چېرته کله غونډه کې دا شکار مو ور وښیه وه که نه. موږ څه شکار کړی دی. ستړي سړی ټوله شپه دا پلاسونه ملاسونه دي کونډې. دا خو د یو کس کونډې دي. دا یې میانو خولې له په هغه وباسو. دا زموږ وزنونه دي. دا دې بله چې فضل بھائی هاخوا دې خوا پراته دي. دا موږ څه په ډبو کې پراته دي. رڼا ده کوم که نه ښکاري. دا هیرې د کوڼو دا یوه پوته ده. دا یو مولا دی. دا غټ کوڼ دی. دا ډمرینې نورې دا دي. دا پرتې دي ډېر ښه ډمرینې والي دي. دا شیشي مایه ده. دا لاندې برف دی. یوه سانچه برف دی. هغه د برف باندې پراته دي. دا زموږ ټینکی ده. دا ورته ور واچوه که نه فضل بھائی. څه شی دا ډمري راشه. دا یې ډمرۍ ځای به په دې ځای کې جوړ کړو چې برف د بر راشي. دی له بیا برف ورکوو. زه فیشن ماله برف ورکوو. خوب نه راپاڅېږو. خوب نه بند یې کړه. بیا برف ورکوو. برف ماتوو. دا بند کړه. موږ 3 کسان یو. دې ته وایي مورۍ. دا صرف زما ځای دی. دلته زه ناست وم. ډورونه مې راوستم کلي ټولو مې دا جاښې ماښې مې کولاو کړي. هغه کیمره پرته ده. د شپې ویډیوګانې زه په کیمرې کوم. دا هسې درښیم. دا زموږ د دې ملګري ځای دی.
دی دلته ناست دی جاخې مخې شکار یو بابا اوده دی هغلته هغه ډورونه دي او دا سهار اوس به اوده کېږو ډېر ستړي یم څه برابر غونده کې شکار هم وکړو موسم ډېر ښه دی نن شپه چې کومه تېره شوه دا ډېره مزېداره وه ورم نه و دغسې سمندر ولاړ و پسې دې نه چې مخکې کومه شپه وه ملا یې راله ماته کړې وه دومره سخت ورم و او په دې کښته کې کس بیمار دی موږ به لا 2 ورځې وروسته ځو دوی به نن ځي ټینا استاد وایي ټینا ورته ویو موږ دماس په دې کښتۍ کې و مخکې بیمار شوی دا کښتۍ به وځي موږ به پاتې کېږو داسې ده که نه استاد دقسې ده بالکل به اوس وځي ځي به بیا وروسته کور ته هم ځي